ملګرو، تیمورشاه کمال یم، شاعر او کتاب خپرونه ده. لکه څنګه چې پیاوړي لیکوال هر اتوار و تاسو ته د یوه لیکوال او شاعر کتاب معرفي کوي، نو همدغسې نن بیا موږ ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. زه تیمورشاه کمال او زما سره په خوا کې عبدالهادي مجرو صاحب چې زموږ ډېر قدرمن، ډېر پیاوړی او په تاله دروند لیکوال، ژباړن او د پښتو ادب او د تاریخ خدمتګار. موږ نن ویاړو چې زموږ په دې خپرونه کې د موږ سره تشریف لري او زما په څنګ کې پروفیسر فیض شهزاد صاحب د نورو کلو په شان نن بیا را سره موجود دی، او د ده په څنګ کې عبدالمالک کلمیار او د کیمرې شاته طاهر لیوال او زموږ نور ملګري د موږ سره په نننۍ خپرونه کې برخوال دي. تاسو ته هرکلی وایو. تر ټولو لومړی زه نن زموږ د خپرونې دروند میلمه، خوږ لیکوال عبدالهادي مجرو صاحب ته زموږ په دا نننۍ خپرونه کې هرکلی وایو. فیض محمد شهزاد صاحب د نورو کلو په شان د موږ سره نن هماغسې برخوال دی. ملګرو، نن موږ و تاسو ته زه خپلې تمهیدي خبرې نه اوږدوم. نن موږ و تاسو ته یو دومره دروند چې د تکتو غره لا هم زیات وزني دی یو داسې تاریخي کتاب وړاندې کوو ملګرو، چې دغه کتاب د پښتو ادب او د پښتو په تاریخ کې یو ځلانده نوم دی. د دې کتاب نوم دی طبقات ناصری. ملګرو، دغه کتاب چې کتاب ناصری نومیږي د قاضي منهاج السراج لخوا له نن څخه تقریبا 200 کاله له مخه په ډیلي کې تالیف سوی و، لیکل سوی و، او د هغه وخت چې څه وخت 200 کاله مخکې کم کلمي نسخې یا د کتاب د لاس د لیکلو شکلونه و، په هماغه شکل کې دا کتاب چاپ سو، او بیا په وخت سره بیلابیلو تاریخدانانو دا کتاب وسپړی او دا کتاب له ټولنې نایابه سو. بیا د دې کتاب د بیا لاسته راوړلو لپاره دومره زیار زموږ ستر لیکوال د لوی افغان روښانه ستوری عبدالحی حبیبي صاحب د دې کتاب په پلټنه باندې بوخت سو، پسې سو، او دغه کتاب یې چې په 3 ژبو باندې تالیف سوی و، دا کتاب یې په دري ژبه چاپ کړي. او بیا دغه کتاب چې په دري ژبه چاپ سو، نو په 1425 هجري کې دا کتاب چاپ سو او بیا پروت و. نو بیا زموږ خوږ لیکوال د پښتو ادب خدمتګار قدرمن عبدالهادي مجرو صاحب چې نن له موږ سره په خپله تشریف لري په دې خپرونه کې، د لستوڼي را ونغښتل او دغه کتاب یې و موږ ته و افغانانو ته په خپله خوږه مورنۍ ژبه وژباړئ او موږ ته یې ډالۍ کړي چې دا وخت له زموږ په لاس کې دی. دا کتاب ملګرو 2 پیړۍ وړاندې په ډیلي کې لیکل سوی و د قاضي منهاج السراج له طرفه، چې ډېر لوی عالم و د افغانستان، چې بیا ډیلي ته د علم حاصلولو لپاره تللی و. نو دغه کتاب یې ترتیب کړي او د خپل وخت
په هغه زمانه کې چې کوم دستور و په هغه لیول یې چاپ کړي. نو دغه کتاب ملګرو د حضرت آدم علیه السلام څخه نیولې بیا تر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پورې د بیلابیلو پیغمبرانو سوانح، د هغو شجرې، د هغو عزیزان، اقارب او ټول هغه خلک په دې کتاب کې د دې مکمله او بشپړه سوانح را یوځای سوې ده. نو زه تر ټولو لومړی دغه کتاب په کلکتا، په ممبئی او اصلي خطي نسخې چې بیا حبیبي صاحب سره یو ځای کې او دغه کتاب یې ځنې جوړ کړي، او بیا عبدالهادي مجروح صاحب موږ ته دا خدمت وکړي چې دا یو موږ ته د پارسي څخه په پښتو ژبه راوژباړئ. نو دا یو ډېر دروند، ډېر تاریخي او ډېر خوندور کتاب دی که موږ وغواړو چې د خپل قام، د خپل ملت هغه ادبي ستوري او اتلان وپېژنو او د اسلام ځان خبر کو، د افغاني تاریخ ځان خبر کو. نو د دې کتاب لوستل، لاسته راوړل زموږ او ستاسو لپاره ډېر ضروري دي. زه پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته ورځمه چې دی د دې کتاب په هکله باندې خپل نظر وړاندې کړي او بیا به موږ د عبدالهادي مجروح صاحب سره هم پر دې باندې خواله کوو انشاءالله. ډېره مننه د پیاوړي لیکوال صدر مشر تیمورشاه کمال صاحب او د دې کتاب مؤلف مترجم عبدالهادي مجروح صاحب او ځوان کهول، ځوان فکر، شاعر، قلمکار او دودمالک قلمیار او طاهر احمد صاحب ستا یو داسې کتاب و کمال صاحب زما ولاس ته راکړئ چې زما ورمخ ته دی او مترجم یې زما یار چې موږ ویاړ پرې کوو، ناز پرې کوو، فخر پرې کوو، ډېر محترم عبدالهادي مجروح صاحب. یقینا که څوک د قلم د کتابه سرتله سوي په اصنافو کې دوه شیان چې کوم دي هغه ډېر ستونزې لري او ډېر ګران کار دی. یو لکه تاریخ ترتیبول او دویم ژباړه او ترجمه ډېر ګران، او بیا دا تراز کتاب کله تا چې وویلې چې 200 کاله مخکې دا داسې کتاب دی چې دومره وطنونه، دومره خاورې او دومره سترګو او دومره ژبو پرې سفر کړی دی او بیا برته تر پښینه پورې و داسې لاسته راځي چې دا زه د پښین اعزاز بولمه، دا زه فخر بولمه چې په پښین کې ناست میشته د پښین اوسېدونکی عبدالهادي مجروح چې دا ګران دا محال کار یې لکه څنګه چې کمال صاحب وویلې چې مطلب د بمبئی، کلکتا او بیا لاهور، پنجاب خو لا پاته و چې هلته اقبال صاحب ادا کړی دي او بیا حبیبي صاحب چې کوم دی په دغې خوارۍ دا یو وخت کې داسې نایابه سو چې له منځه لاړ دی. بلکل. او بیا حبیبي صاحب کمال دا وکړي چې څه د دې کلمي نسخه یې هم پیدا کړله، هغه د انګلیسي د هم پیدا کړله، د میجر راورټي انګلیسي ژباړه هغه او دارنګه د اقبال چې کومه ترجمه وه هغه درې سره واړې سره وکتلو او بیخي مطالعه کړلو، بیا یې دا توان پیدا کړي، دا اعتماد یې پیدا کړي چې دې ته زه به دري کښېږوله او په دري یې چاپ. البته یو شی یادونه باید وکړمه، دا کتاب د اوله سر هم په دري لیکل سوی دی. منهاج السراج جوزجاني د ناصرالدین لومړی ځل د ناصرالدین التتمش په دربار کې قاضي و منهاج السراج. هغه دا کتاب په 658 هجري کې د ناصرالدین التتمش په دربار کې ولیکي. د هغه ناصرالدین التتمش په نامه طبقات ناصري کوي. بالکل دغسې ده تاریخ. خو زما خبره د دې کتاب د ارزښت او د اهمیت ده
چې د دې دومره ارزښت دومره اهمیت دی نه چې دا ستا د ژبې سیوا کې ستا د خاورې سیوا کې ستا ادب در ثابتوي ستا تاریخ در ثابتوي او د څو ژبو د لارې نو زه خبره بیرته عبدالهادي مجروح صاحب ته در راومنه چې خدای دې ده ته ژوند ورکړي الله دې د ده په قلم کې برکت واچي چې دا خدا دی عبدالله حبیبي زموږ هغه مستند لیکوال مورخ محقق چې په پنځو ستوري کې روښانه ستوری چې کوم دی هغه حبیبي صاحب دی او حبیبي صاحب سره کام بیرته پېژندل ګلبي کول بیرته هغه لازمندی کول کمال زه بیرته به دغه چاته ورکوم چې مطلب هغه کار خو سوی دغه وخت د سعود د وخت لپاره به وو لیکن دا بیرته منځ ته راوستل دا زه عبدالهادي مجروح ته ورکوم او دا زه د ده ویاړ بولم دا د ده افتخار بولم دا زه د ده د دا ژبې سره د تاریخ سره مینه بولم او دا مینه بیرته پر پښین ورختموم چې دا اعزاز بیرته د پښین دی ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پیاوړي لیکوال پښین په تیرو خپرونو کې هم په شاعر او کتاب خپرونو کې د محترم عبدالهادي مجروح صاحب د 2 کتابو پیژندګلو کړې وه د افغانستان د امپراتورۍ د ویش تاریخ چې ډېر ضخیم او ډېر خوندور کتاب و موږ تاسو ته معرفي کوي او دویم ځل مو تاسو ته د دیوان احمدشاه بابا د لوی امپراتور دویم کتاب چې د احمدشاه بابا شاعري وه دغه دواړه کتابونه هم د عبدالي حبیبي صاحب لخوا ترتیب سوي وو لیکل سوي وو چاپ سوي وو او بیا قدرمن عبدالهادي مجروح صاحب د افغانستان د امپراتورۍ د ویش تاریخ ژباړه کوي او پښتو ادب ته او افغانانو ته یې ډالۍ کوي دویم ځل بیا د دیوان احمدشاه بابا چې ډېر غټ کتاب دی موږ تاسو ته معرفي کوي په تېره خپرونه کې و په نوي شکل باندې عبدالهادي مجروح صاحب په هغه باندې خواري وکښله او موږ ته یې ډالۍ کوي او بیا دریم ځل دی چې موږ یې نن و تاسو ته معرفي کوو طبقات ناصري چې دغه کتاب پر 881 مخه باندې مشتمل دی او دغه کتاب چې لومړی په 2 ټکو کې وو عبدالهادي مجروح صاحب و موږ ته په یوه ټوک کې یعنی په دغه کتابي شکل کې دواړه ټکونه را یوځای کړل او موږ ته یې ډالۍ کړل قدرمن مجروح صاحب لکه څنګه چې هر کار ستونزمن دی خواري غواړي په دې مادي دور کې د دې په دې ستړي ژوند کې چې دغه کار ته ستا اراده سوله نو په دغه کار کې د ژوند د خپلو شخصي ستړو سره دغه کار باندې ته څنګه وتوانېدې چې دا دومره ضخیم کتاب دی یو ځل ژباړه کوي او بیا دې په خپله کمپوز کوي او بیا دې په خپله چاپ کوي دومره مهنت دومره خواري چې تا د دې کتاب دپاره وګالله په دې کې یو چا در سره مرسته وکړه او ستا خپلې شخصي هڅې وې خپل شخصي لګښت وو د دې و قدرمنو لیدونکو ته څه وضاحت وکړ او پوره وضاحت کمال صاحب محترم د انسان اراده خو تاسو ته معلومه ده چې زه کله کله ملګرو ته خبره کوم هم د انسان اراده د ارشازم سره خبرې کوي بېشک نو ما د دې کتاب د ژباړې اراده د ډېره وخته درلودله د دې کتاب د ژباړې اراده ما د ډېره وخته درلودله بیا د کتاب پیدا کېدل راته ګران کار و کتاب یې نسو پیدا کولی ما غوښتل چې د کابل چاپ پیدا کړمه چې د علامه حبیبي په ژوند د علامه حبیبي تر سترګو لاندې چاپ شوی په کابل کې دا په بازار کې ورک شوی و نه و نو ایراني چاپونه یې وه هغه ما نه غوښتل بالاخره په دې بریالی شوم د علامه حبیبي د زامنو
په ځانګړې توګه د ډاکټر خوشحال حبیبي په مرسته چې دغه کتاب یې ماته په PDF شکل راکړي، ما پرنټ کړي، بیا مې د دې څه ژباړه شروع کړه. د دې کتاب ژباړه ما په 2014 میلادي کال کې خلاصه کړه. صحیح. څو وخت د دې کتاب ژباړې هغه مهال ما د قلم باندې دا شان لیکل، کمپیوټر مې نه درلود، نو په قلم باندې دې ژباړې زما څخه شاوخوا 1 کال و 8 میاشتې غالبا یا 9 میاشتې داسې وخت واخیستل. 2 کاله تقریبا زما څخه دې ژباړې واخیستل. 2 کال یې په دې رسه واخیستل. دا لرغونې درې ده، پخوانۍ درې ده، داسې یو ټولې جملې و الفاظ پکښې وه چې د هغو تعریفول، بیا د هغه د دري ژبې د غالب څخه راخیستل، د پښتو ژبې غالب ته اچول، دا د اوسپنې نینې په غاښو چیچل. نو دا کارونه په دې زما څخه ډېر وخت واخیستی. یو څه د خپل ژوند د مشکلات، ژوند د بل د مزدورۍ ژوند دی، په دې کې نو طبعا زما څه دونه وخت واخیستی. بیا دا کتاب چې کله ژباړه خلاصه سول، نو بیا د ځینو ملګرو سره د کتاب پلورنځي والا سره پر دې برابر خبره شریکه کړل چې دا کتاب مې ژباړلی دی، که څوک چاپي. نو بیا په کندهار کې صداقت کتاب خپرندوی ټولنه رامخته سول چې دا کتاب زموږ چاپو. د صداقت خپرندوی ټولنې کتاب مسؤل محمد عمر کتاب واخیستی زما څخه. بیا په د مابینځ کې محمد عمر یو څه هغه تجارتي شان د کتاب سره وکړل، کتاب تر ډېره زما د لاسه ورک و. دا بیا خپل یو داستان ژباړه بیا د علامه حبیبي د زامنو سره شریکه شوې وه، بیا هغو زما سره اړیکه ونیول. دا کتاب یې بیرته د صداقت خپرندوی ټولنې څخه واخیستی. علامه حبیبي زامنو په ځانګړې توګه ډاکټر خوشحال حبیبي پر دې کتاب باندې مصرف وکړي، په خپل لګښت یې چاپ کړي، لګښت یې ماته راکړي، کتاب مو چاپ کړي. دا د ستاسې په خدمت کې دی. دا د چاپ مرحله ده. اوس یې راځم درته د لیکوالۍ مرحلې ته، د دې کتاب د لیکلو. کتاب موږ تذکره ورته وایو، په انګریزي کې بایوګرافي ورته وایو. د حضرت آدم علیه السلام څخه راواخه بیا تر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې، لکه تا چې یادونه وکړل. د نبیانو تذکره ده، بیا د بادشاهانو تذکره ده، بیا د اموي او د عباسي خلیفګانو تذکره ده، بیا زموږ د غزنوي دورې، د غوري دورې د دې امپراتورانو بایوګرافي ده. نو بیا د دې بایوګرافي وروسته بیا علامه حبیبي تعلیقات پر لیکلي دي. منهاج السراج جوزجاني چې دا کتاب یې په دري ژبه لیکلی دی، په هند کې د ناصر الدین التتمش په دربار کې. دا کتاب یې منهاج السراج په د ناصر الدین التتمش په دربار کې قاضي القضات یا چیف جسټس. نو کتاب چې ولیکي نو د ناصر الدین التتمش ته ډالۍ کې د هغه په نامه، دا طبقات ناصري چې دي د ناصر الدین التتمش په نامه ډالۍ. بیا پر دې کتاب باندې شاوخوا د علامه حبیبي لاسته چې ورځي تر دغه وخته پورې شاوخوا 200 کاله تېر سول. مختلفو سیمو کې کاتبانو ولیکل، د مختلفې ژبې کاتبانو ولیکل. د کاتب بیا یو بل بیل مشکل دی. کتاب په دري ژبه لیکل شوی دی، د پښتو ژبې یو کاتب، د اردو ژبې یو کاتب، د بلې ژبې بیا د مختلفو وختو د لهجو سره ډېر تعلق لري. هغه کاتبانو بیا په خپل سر په خپل لاس په دې کتابو کې غلطۍ لاسوهنې هم کړي، لاسوهنې وکړي، یا خطاوتلې پکې مختلفې غلطۍ په دې مابینځ کې راغلې. بیا دا کتاب شاوخوا د نړۍ په 13 ژبو ژباړل شوی دی. سبحان الله، سبحان الله. په 13 ژبو ژباړل شوی دی. تر ټولو مشهوره ژباړه د میجر راورچي انګلیسي ژباړه ده چې د فارسي څخه انګلیسي ته ژباړلې دي. اردو ته په اول ځل غلام رسول مهر وژباړي، او دا ټول ژباړې د میجر راورچي ژباړه هم کمه ده، طبقې کمې دي، کوچنۍ دي. د غلام رسول مهر ژباړه شوې چې دغه طبقې هم کمې دي.
دا مختلف مرحلې پر دې کتاب تېرې سوي دي. بیا د پنجاب د پوهنتون په لایبرري کې یوه نسخه پرته وه د دې کتاب. د علامه حبیبي او د علامه اقبال تر مابین یو اړیکه جوړه سول، رابطه جوړه سول سره اړیکه چې سره جوړه سول، نو په یوه لیک کې اقبال و علامه حبیبي ته یادونه کوي چې داسې یو کتاب زه په لایبرري کې لرم په پوهنتون کې. نو بیا څه وخت دوی سره ولیدل، علامه اقبال دا کتاب یوه نسخه د پنجاب پوهنتون څخه په فوټو سټیټ یا هر شکل چې دی هغه علامه حبیبي ته ورکړل. علامه حبیبي د دې کتاب په تصحیح او تحشیه باندې بحث لټون یې شروع کړي. په دې لټون کې د میجر راورټي انګلیسي ژباړه، یوه د بمبئی چاپ نسخه، یوه د کلکتې چاپ نسخه، یوه اصل کلمې نسخه په لاس ورغله. دا یې راواخیستلې، سره مقایسه یې کړلې، نو یې بالاخره 24 طبقې ځینې جوړې کړلې. دا د طبقات یوازینی حیثیت دی چې علامه حبیبي تر خپله وسه پورې دا طبقې د نورو اوس که د غلام رسول مهر ژباړه موږ تاسو وګورو 20 طبقې دي. د کلکتې چاپي نسخه کې 14 طبقې دي. د میجر راورټي طبقات کې طبقې کمې دي. علامه حبیبي چې دا څو نسخې راواخیستلې، سره مقایسه یې کړلې، غلطۍ یې ځینې وایستلې، د دري ژبې ادبي اصطلاحات یې پکې سم کړل. د هرې نسخې کې چې اصطلاحات سمېدل غوښتل هغه یې په ملګرو نښانو باندې نښاني کړي. کلمي نسخې سره ورسم کړو نه، بنیاد یې کلمي نسخه بنیاد یې کلمي نسخه ده. کلکتې او د بمبئی هغې درې سره کښېښوي، مقایسه یې کړلې او بیا یې پر هغه باندې غلطۍ وایستلې، ده یې سوچه راوایستی. نو 24 طبقې ځینې جوړې شوې. 24 طبقې چاپ په کلمي نسخه کې هم د هغه 24 وي، په هغه کې هم د هغه 24 وي. د هغه چاپ سوو غلطي نسخو اوس کلمي نسخه کې یو بل شی هم و. کلمي نسخه کې د پخوا د لیکوالانو یو دود و، د دوی یو هغه دري ژبه کې به شکستګي نفس ورته وایي، شکستګي نفس و. د لیکوال به خپل نوم نه لیکي، که به یې لیکي یا به د ابجد د 1 2 او 3 د هندسو په حساب لیکي، یا به یې بیخي نه لیکي. بیخي نه لیکي. نو په دې کلمي نسخه کې هم د لیکوال نوم واضح یا ښکاره ونسته. نو بیا علامه حبیبي راولاړ سو، دغه کلمي نسخه چې تر ټولو پوره معتبره او د ده د علم د ده د ذهن مطابق په ټول پوره معلومېدل، نو دا بنیاد کړل، دا نور یې ورسره مقایسه کړې چې په اصل کې غلطي شته که په هغه کې شته. متن یې اصلاح کړي. 24 طبقې، په دې کې اوله طبقه چې اول جلد دا 2 ټوکه کې چاپ شوی. اول ټوکې د افغانستان د پخواني باچا محمد ظاهر شاه په امر د هغه په کومک د هغه په مالي لګښتو ترتیب کوي، چاپ یې کوي. دویم ټوکې بیا وروسته بیا پسې تصحیح کوي، بیا پسې چاپ کوي. بیا نو دا کتاب د علامه حبیبي په ژوند کې چې و بس څه و هغه د بازار ټول سو، نو بیا په بازار کې نه و، نو بس موږ یو ډول نشه وه، لمبه وه، بیا مو بس کتاب یو جهان مننه. عبدالهادي مجرو صاحب، تاسو ته زموږ طبقات ناصري کتاب په هکله باندې ډېر ژور او خوندور معلومات ملګرو تاسو ته درکړل. دا کتاب باندې که موږ 100 کاله ګایېږو، نو هم د دې کتاب تفصیلات او د دې ارزښت موږ نسو بیانولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې کوم ملګري د تاریخ سره، د ادب سره او د خپلو اتلانو سره، د خپلې ژبې سره علاقه لري، مینه لري، او دا غواړي چې زه په خپل تاریخ ځان خبر کم، او په خپل دین ځان خبر کم، په خپل اسلام ځان خبر کم، په خپل ادب ځان خبر کم، نو هغه خلک دي طبقات ناصري رانیسي، پیدا دي کی او دغه کتاب د سر او تر پایه پورې ولولي. په دې کې د سوونو کلو علم په دا یو کتاب کې ملګرو رانغښتی دی. و موږ ته محترم عبدالهادي مجرو صاحب
بیخي اسانه کړی دی، په ډیره سلیسه او په ډیره ساده پښتو یې موږ ته ژباړلی دی. دا یو داسې کار دی ملګرو چې د دې بیانول زما په خیال خو د ما سره داسې توري نسته چې د عبدالهادي مجروح صاحب موږ شکریه ادا کړو یا پښتو ادب ته چې د کوم خدمات وړاندې کړي دي. دا دار چا کار نه دی، نه دا هر څوک کولی سي. کوم خدمتونه چې د دې قام له کړي دي، افغانانو له یې کړي دي، الله پاک دی و ده ته د دې عوضونه او اجرونه ورکړي. ملګرو اخیرنۍ خبر به زه د مجروح صاحب سره دا وکم چې د طبقات ناصري په هکله باندې که زموږ لیدونکي یا هغه قدرمن عالمان او مشران وغواړي چې موږ به طبقات ناصري څنګه پیدا کوو یا به څنګه لاسته راوړو، د هغوی په هکله باندې که تاسو لږ وضاحت ورکړئ. کمال صاحب متاسفانه د کتاب پیدا کېدل به زما به پرته یو څه ممکن سي، بلکې زما سره هم اوس موجوده حالت کې نه پیدا کېږي، ځکه کتاب کابل کې چاپ شوی دی. نو اوس د سیاسي حالات سره ګډوډ دي، نو د کتاب را رسول تر دې ځایه پورې ډېر ستونزمن کار دی، ګران کار دی. نو چې لږ د حالات پاسته سي بیا به خدای کول کتابونه. نو ملګرو پر دې کتاب باندې چې کوم درک ورکول سوی دی د علامه حبیبي صاحب کتاب پلورنځی د صدارت څلور لارې مارکیټ اتحاد کابل، دا کتاب په کابل کې موندل کیږي. فیالحاله دلته ناشونی دی، پیدا کېدل یې څه ګران کار دی، خو کېدلی سي چې سیاسي حالات څه برابر سي، لارې خلاصې سي، نو دا به انشاءالله چې دلته موږ ته په سویلي پښتونخوا کې هم میسره سي او زموږ لاسته به راسي. خو موږ پیاوړي لیکوال پښین د قدرمن عبدالهادي مجروح صاحب د دغه زیار سر په سترګو قدر کوو. ډیره مننه او ډیره شکریه یې ادا کوو، دعا ورته کوو چې الله دې د ده قلم همداسې روان وساتي چې وموږ ته دا رقم زخیم او درانه کتابونه نور هم وژباړي. خو ملګرو زه یوه اخرنۍ خبره تاسو ته دا کول غواړم چې د مجروح صاحب چې کوم آثار دي هغه په کار ده چې تاسو ته معلوم سي او تاسو ته در ورسیږي. د افغانستان تاریخ د اسلام تر ظهور وروسته د علامه حبیبي صاحب د اثر پښتو ژباړه دا تر اوسه پورې ملګرو ناچاپه دی. د مجروح صاحب تر څارنه لاندې دی. ژر به انشاءالله موږ پښتو ادب ته معرفي سي. دویم کتاب یې د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختونو کې دا کتاب یې چاپ سوی دی ملګرو. او د علامه عبدالله حبیبي صاحب د اثر پښتو ژباړه ناچاپ طبقات ناصري او د علامه حبیبي صاحب د تعلیقاتو سریه د منهاج السراج الجانی د اثر پښتو ژباړه چې هم دغه کتاب دی ملګرو دا چاپ سوی دی. د علامه عبدالحی حبیبي صاحب د اثر پښتو ژباړه هم دغه اثر دی. ژوند په مذهبونو کې دا د عبدالهادي مجروح صاحب پنځم کتاب دی چې تر اوسه پورې ناچاپه دی او بین المذاهب څېړنیز اثر دی ملګرو. د افغانستان تاریخي بهیر څېړنیز اثر تر لاس لاندې یعنی ناچاپه دی تر اوسه پورې. اووم کتاب د عبدالهادي مجروح صاحب د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ چې دا موږ تاسو ته د پیاوړي لیکوال د دغه کتابي خپرونې سره معرفي کړی دی. دا چاپ سوی دی. لیکوال یې عبدالحی حبیبي صاحب، ژباړه یې قدرمن عبدالهادي مجروح صاحب. او اتم کتاب یې د هرات د تیموري پیر هنر، لیکوال عبدالحی حبیبي صاحب، ژباړه عبدالهادي مجروح صاحب. دا تر اوسه پورې نه دی چاپ سوی. او نهم کتاب زین الاخبار او تعلیقات عبدالحی حبیبي صاحب، ژباړه عبدالهادي مجروح صاحب. او لسم کتاب د افغانستان د لرغوني ډبرلیکو تاریخ، لیکوال عبدالحی حبیبي صاحب او ژباړه عبدالهادي مجروح صاحب.
او چاپ اثار د قدرمن مجرو صاحب دی پښتو، او د غزنی لویکان لیکوال عبدالله حبیبی صاحب، ژباړه بیا عبدالهادي مجرو صاحب، او طبقات ناصري چې دغه کتاب دی زموږ په لاس کې دا مجرو صاحب ژباړلی دی، لیکوال منهاج السراج جوزجاني، تصحیح او تعلیقات عبدالحی حبیبی صاحب، ژباړن عبدالهادي مجرو صاحب. قدرمنو لیدونکو، د عبدالهادي مجرو صاحب زیار او د مات چې د په لږ موده کې څومره ادبي زیار ایستلی دی او څومره خدمت یې د ژبې او د قام ته کړی دی، نو دا د تکتو تر غره هر کتاب دروند او وزني دی. موږ سره یې عوض نسته، خو موږ دا د لوی څښتن څخه دعا کوو چې الله پاک دی د دغه زیار چې د الله د بندگانو او د افغانانو او د پښتنو د پاره کښلی دی، الله دې وده ته یو وزونه ورکړي، الله دې د دې اجر ورکړي، او پښتانه قام ته دې خدای دا وس ورکړي چې د دغه زیار د دغه ملغلرو قدر وکړي او دغه په خپلو زړو پورې ونسي او خپل ادبي اتلان یاد وساتي او ژوندي یې وساتي. ملګرو، هسې خو پر دې کتاب غږېدل ما وړاندې مو وویل، که موږ په کلونو وغږېږو، نه د عبدالهادي مجرو صاحب شکریه موږ په الفاظو ادا کولی سو، او نه د دې کتاب هغه اصل حقایق او هغه دروندوالی بیانولی سو زموږ په دا وړو خولو باندې. خو به هر حال موږ یو تعارف مو تاسو ته وکړي چې دا کتاب وجود لري، دا کتاب چاپ سوی دی، او انشاءالله تعالی څه موده پس چې حالات سم سي، انشاءالله دا به د هر سړي لاس ته راسي، او دا وخت په کابل کې موندل کیږي چې ما یې تاسو ته د رقم در وښوی. کیدلی سي چې څه موده پس بیا په کوټه او په شمالي پښتونخوا کې موږ ته په لاس راسي. نو زه د نن د خپرونې اخیرنۍ خبر دا کومه چې الله پاک دی عبدالهادي مجرو ته د دې کتابو او د دې زیار یو وزونه ورکړي. زه تیمورشاه کمال، عبدالهادي مجرو صاحب، فیض شهزاد صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب تر بلې خپرونې له تاسو اجازه غواړو. الله مو ژوندي او په عزت لره. د خپلو اتلانو قدر وکئ، د خپلو لیکوالو قدر وکئ. ملګرو، د کتابو سره مینه پیدا کړئ چې داسې قام وپېژنئ، خپله ژبه وپېژنئ، او د قام ارزښت او د خاورې ارزښت مو مغزو ته راسي. یو جهان مننه، ژوندي اوسئ.